امریکایي پوځیان افغانستان کې خپل تر ټولو سترې پوځي اډې باګرام څخه ووتل. د راپورونو له مخې امریکا په افغانستان کې د تر ټولو سترې نظامي اډې باګرام څخه وتلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی دی چې دغه ستر پوځي مرکز له رسمي تشریفاتو پرته پرېښودل شوی او ټول بهرني سرتیري ورڅخه وتلي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی چې امریکا باګرام هوایي پوځي اډه تخلیه کړې او افغان ځواکونو ته یې سپارلې ده. باګرام هوایي ډګر او نظامي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستر نظامي مرکز و چې ګمان کېږي د دې اډې پرېښودلو سره ټول بهرنیان له افغانستان څخه وتلي وي. امریکا اعلان کړی چې د سپټمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، خو یو نیمه میاشت وړاندې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وویل چې ښایي له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د جولای تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. روانه اونۍ جرمني، ایټالیا، چک جمهوریت او ځینو نورو هیوادونو اعلان وکړ چې خپل ځواکونه یې ایستلي، خو راپورونه وایي چې ټول بهرني ځواکونه وتلي او یوازې په کابل کې د هوایي ډګر ساتنې لپاره په شمار امریکایي عسکر پاتې دي.